وروستی ارمان لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. تازه مې د ناول وروستۍ پاڼې لوستې وې. حواس مې لا هم د ناول په نړۍ کې ډوب وو او فکرونو په مخه کړی وم چې ناڅاپه د موبایل شرنګا د ناول له نړۍ را بهر کړم. ومې کتل شماره نااشنا وه. موبایل مې بند کړ. 10 دقیقې به لا نه وې وتلې چې له همغې شمارې بیا زنګ راغی. دا ځل مې موبایل اوچت کړ په دې فکر چې کیدای شي د شرکت کوم مشتری به وي. د موبایل بټن مې کېکاږله. له بلې سره یو پوست خوږ نرم خو ناشنا غږ راغی. سلام ښه یې؟ یوه شیبه غلی شوم. دا ځل مې بیا هغه پوست غږ تر غوږو شو چې ویل یې صاحب اورې؟ چوپتیا مې ماته کړه. کرار مې وویل مهرباني اورم، تاسو ښه یاست؟ کرار یې وخندل. وی ویل خطوب نشته خو فکر کوم. ما ورته وویل خو فکر کوئ څه؟ هغې راته وویل لکه چې مزاحمه شوم. ما ورته وویل نه مهرباني وکړئ. هغې راته وویل لیکوال یې؟ آیا زه سم وایم؟ ما ورته وخندل. کرار مې وویل لیکوال نه یم خو لیکوالان مې ډېر خوښیږي. هغې راته وویل هغې خو راته ویل چې ته لیکوال یې. ما ورته وویل چا درته ویل؟ هغې راته وویل عایشې راته ویل. ما ورته وویل عایشه څوک ده؟ تر لنډې خندا وروسته یې وویل رښتیا راته ووایه ته لیکوال یې؟ ما ورته وویل رښتیا درته وایم زه لیکوال نه یم. هغې راته وویل نو هغې ولې ویل لیکوال دی؟ زه یې پیژنم. ما ورته وویل مګر تا راته ونه ویل چې عایشه څوک ده؟ هغې راته ویل د دې پوښتنې ځواب باید له هغې واخلې. ما ورته ویل ته څوک یې؟ له کومه ځایه دې زنګ وهلی؟ تر لږ ځن وروسته یې وویل نوم مې رخسار دی او د بغلان له ډنډې غوري څخه مې درته زنګ وهلی. د بغلان د نوم په اورېدو مې ټکان وخوړ. هغې وویل پرون نه هغه بله ورځ عایشه له موږ کار راغله. راته ویې ویل چې داسې کس مې درته پیدا کړی چې ستا د ژوند دا ترخه کیسه به درته ډېره په مینه ولیکي. د خبرو په منځ کې ور وغورځېدم. زه عایشه نه پیژنم، مهرباني وکړه یو ځل یې راته معرفي کړه. یوه شیبه غلې وه. بیا یې وویل نوره نه پوهېږم خو عایشې ویل چې زما سره. په دې وخت کې مې یو بل غږ واورېده چې ویل یې رخسار ته دلته یې؟ رخسار ځواب ورکړ هو. د هغه بلې ښځې اواز له لرې راته. جامې دې په لګن کې نیمې خشتې پرتې دي. بلا دې په دا شنو سترګو را پرېوځه. دلته څه کوي چې ولاړه یې؟ په لړزېدلي غږ یې ځواب ورکړ. ما ویل اول به دا کوټه جارو کړم. د دوهمې مېرمنې غږ را نږدې او لوړ شو. دا ستا د پلار کور نه دی چې په خپله خوښه به کارونه کوي؟ ها زر ووځه. موبایل بند شو. شیبه لا نه وه وتلې چې بیا زنګ راغی. راته ویې ویل تا د عایشې پوښتنه وکړه؟ هغې ما ته ویل چې زما سره پر فیسبوک ملګری دی، ښه تکړه لیکوال دی او نوره نه یم خبره. ما ورته وویل ښه سمه ده. بیا یې راته وویل موبایل دې حتما چالان وساته. سمه ده ښه وخت. د اړیکې له پرې کېدو سره د فکرونو نړۍ په مخه کړم. دا به څه ډول کیسه وي؟ څه به وایي؟ زه خو لیکوال هم نه یم. دا به څه ډول ولیکم؟ چا ته به یې ورکړم؟ زه په تمه وم تر څو د رخسار زنګ راشي او د کیسې په لیکلو یې پیل وکړم. ماسپښین تیر شو، مازدیګر شو، خو بالاخره شپه شوه. د رخسار زنګ را معلوم نه شو. زړه مې غوښتل چې زه زنګ ورته وکړم خو دا مې هم نه شو کولی ځکه رخسار راته ویلي چې ما زنګ نه وي کړی. ته به زنګ نه وهې چې موبایل له عایشې سره وي. د شپې تر 12 بجو انتظار وم مګر د هغې له شمارې زنګ رانغی. همداسې څو ورځې شپې تېرې شوې. هفته وروسته مازدیګر مهال له همغې شمارې زنګ راغی. عایشه وه. له سلام وروسته یې وویل زه عایشه یم. څو ورځې مخکې زما له موبایل درته رخسار زنګ وهلی و چې د ژوند کیسه یې ولیکې. خو له خو سره عایشه غلې شوه. چوپتیا مې ماته کړه. ورته مې ویل خو څه؟ د زړه په زور یې وویل هیڅ، زړه مې درد کوي. ما ورته ویل خیر خو دی؟ هغه ښه شیبه غلې وه. د سلګیو غږ مې واورېد. په سلګو کې وویل رخسار خپله کورنۍ په یوه ترافیکي پیښه کې له لاسه ورکړه. 2 وروڼه یې پاتې وو. هغو غوښتل چې پاتې کورنۍ ایران ته بوځي خو کله چې حرکت کوي د ایران په مرز کې رخسار د ایران پولیسو ته په لاس ورځي. 4 ورځې د ایران له پولیسو سره تیروي. جنسي تیری، ظلم، زور زیاتی ورسره کیږي.
بیا بیرته افغانستان ته را اړوي او پوره 13 ورځې وروسته رخسار خپل پلارنۍ ټاټوبي ته راستنیږي. دلته بیا هغه چاته په لاس ورځي چې په تیرو وختونو کې ورونو د هغې کورنۍ 2 ځوانان وژلي وو. په کوم ماسپښین چې تا له رخسار سره خبرې وکړې د هغې شپې راوروسته بیا ما رخسار ونه لیده. په هغه سهار زه ورغلم خو هیچ چا د رخسار په اړه څه نه ویل چې رخسار چیرته ده. له همسایهګانو مې پوښتنه وکړه. همسایهګانو ویل چې کاش مړه وي له دې عذابه چې هره ورځ یې تېروي. نوره به په امان وي، روح به ارامه شوی وي. د جنۍ غږ ژړا ورسره واخیست. ښه ساعت یې وژړل. وروسته بیا د رخسار کیسه شروع کړه. زه مې له خاله کره څو شپې پاتې شوم. زما د خاله کور د رخسار د کور سره نږدې و. څو ورځې پرله پسې مې پوښتنه وکړه خو په معلومولو کې بریالی نه شوم. بیرته پل خمري ته را وګرځېدم. د عایشې سلګیو زور واخیست. شیبه وروسته د چیغو سره موبایل بند شو. زړه دې زما په رقم تنګ شه، زړه دې زما په رقم تنګ شه چې نه صبرېږي نه نارې درته کوي نه. له یاره زړه صبرول ګران دي، له یاره زړه صبرول ګران دي، خو یار چې داسې خوی کوي صبر بشي نه. د بیلتانه دې لاس آزاد وي، د بیلتانه دې لاس آزاد وي، یار یې جدا کړو نور یې څه پروا لرمه. لالی دې خپله رضا وکړي، لالی دې خپله رضا وکړي، پتلو یې نه یم د بېننګو کار کوي نه. ما درته ویل له کلي مه ځه، ما درته ویل له کلي مه ځه، کلی خوارېږي د بېننګو ځای به شي نه. ځمکې ته ټیټ شه خاورې ښکل کړه، ځمکې ته ټیټ شه خاورې ښکل کړه، لایق مې نه یې وړکیه خدای درکړې یمه. په ما به کړی میړه پرېږدې، په ما به کړی میړه پرېږدې، بیا به دې دا سترګې بدلې وي مینه. بیلتونه ښه سزا دې راکړه، بیلتونه ښه سزا دې راکړه، یو ړنګ دیوال دی بله زه ورناسته یمه. د تورو خاورې لاندې یاره، د تورو خاورو لاندې یاره، هغه ګېډۍ زلفې دې شته که خاورې دي نه. تر څو چې زه بېغمه نه وم، تر څو چې زه بېغمه نه وم، نصیب یې مه کړې په بېغمه زړه خوبونه. په ما دې ډېرې لوبې وکړې، په ما دې ډېرې لوبې وکړې، د بېوسۍ ژوندونه یاد به دې ساتمه. زه یې په سرو لاسونو وسوم، زه یې په سرو لاسونو وسوم، خاونده وران کړې د نکریزو دوکانونه. څنګه دې مست په یارانه وم، څنګه دې مست په یارانه وم، څنګه رنځور دې د بیلتون په تبه شومه. دستور مې مات کړو یار مې وکړ، دستور مې مات کړو یار مې وکړ، په پښتنو کې به اوس ټیټې سترګې ځمه. اوس یې د زړه په رضا نه یم، اوس یې د زړه په رضا نه یم، لالی د لارې بدلوي چې کوم خوا ځینه. اوس به مې زړه در پسې سوځي، اوس به مې زړه در پسې سوځي، د غریبۍ د لاسه بل وطن ته ځمه. ما درته ویل پوره به یې نه کړې، ما درته ویل پوره به یې نه کړې، د یارانې خبرې ډېرې سختې دي نه. د زړګي زور مې ختم شوی، د زړګي زور مې ختم شوی، د ژوندون چارې لکه غر په اوږه وړمه. د غریبۍ وخت چې تیریږي، د غریبۍ وخت چې تیریږي، زما ځواني به سر خوړلی وي مینه. د ناچارۍ مېرمنه واخلم،
د ناچارۍ مېرمنه واخلم سړی به ستړی وي د بل زړه به ساتینه